مینس کی زمون نچ پخپل مینس کی زمون د سر سودا جوړتای خپل اغیار لاسوتای سر نخپل ورکو نو د هغوی په نظر زمون مقام بسوی زکا سوچنا کوم زمونږ انجام بسوي دا ځای په ځای چې ورورای د مرګ وږمې خورې دي دا چې ډنډو کې ولاړ دا هم زمونږ وینه دی زمونږ توره په لاس یا ویلرونه په لاس د جنګ میدان ته وځو د جنګ میدان نو وایو چې وبه چچو وایو چې وبه مګوي نو دښمن چالا کومکا مخله چرته راځي نو دا د بټن دور دی تور او لور نمنی د میزایل دور دی محل او کور نمنی بل مونږ وجنی څنګه د خپل رور د لاسه د مال د زور د لاسه د مال د زور د لاسه وی مونږ در پتر کړلو چای زیر و زبر کړلو چای په شور او شر کړلو چای خلاص له باور کړلو چای کډې په سر کړلو چای چرته دې سوچ وکړې دې جواب غواړم د دهشتګردو په القابو باندې څوک یادېږي کوم یو ظالم کوم یو مظلوم دی پکې د دې جواب غواړم وای دا چې د امن سندریز دی د دنیا په ستای چغې د امن وهي یو څو تپوس ترې کوم بیا یې جواب غواړم چاته وي جوړې نه کوي د خپل خپلوان قبرونه امن به څنګه راشي شولې ترې خېجي په کورونو باندې بل اورنی امن به څنګه راشي چې د طاقت په نشه بله شو کوي مخونه امن به څنګه راشي سورې د پلار واخلي بچې به بدل نه اخلي امن به څنګه راشي امن بسنگ راشی د چا د گل پشان بچچی پانی پانی رجی امن بسنگ راشی د چا د ننگو حریت چه هډو قدر نکے امن بسنگ راشی چې د مذهب انسانیت هیڅ یو قانون نه مني امن به څنګه راشي وای د چا چې وس نه رسي هم یې طاقت نه رسي ورته ظلمونه بغاوت جوړوي هر ورځ وری فایزه ولې مرمه
هر ورځ مري وای زملم رما زد ظالم مره پګوتو کې نیولې نشم هم د قاتل ظالم وجود تر رسېدلې نشم د طاقت دغه تضاد د ظلم دغه رواج د امن لار نسی د امن لار نسی د امن لار نسی د امن لار نسی وی حلب امن په دنیا باندې راجونه کوي چې د بل حق منې حلب امن راشي چې د بل کور نسوځي حلب امن راشي چې د انسان شي قدر حلب امن راشي چې نفرتنا ورکشي حلب امن راشي واړه ظلمنا ورکشي حلب امن راشي ګران ګران ختم شي حلب امن راشي د سر سودا ختم شي حلب امن راشي هر خواش مینا مینا حلب امن راشي حلب امن